یو خو راته ګاک خبرې کوي وایي تا زمونږ کار ونه کړو، بل خوا بجلي نشته دی، بل خوا سامان ګرانېږي ورځ ته ورځه. مخکې چې به کومې پرمټې کېدې که نه لکه ایم پی اے صاحب به وي چې دې کې خلک پیسې اخلي که نه، اوس چې دا کومې پرمټې کېږي نو په دې کې څوک پیسې اخلي که نه، لکه د دې خبرو لږ دغه په کار دی. ګران اورېدونکو کتونکو زه یم آفتاب خان او تاسو ګورئ دا وخت ملکن ټي وي. قدرمنو کتونکو زمونږ په ملکن درګۍ کې چونکې 3 بجلیګرې دي او د 3 بجلیګرو باوجود هم چې دی نو پرمټي روزانه پرمټي په میاشت کې چې دی نو هره ورځ پرمټو پرون هم پرمټو نن هم پرمټو او دا ټوله میاشت چې دی پرمټي ورکړي دي. زه دا حیران یم چې زما دا ورور به کور ته ماښام څه وړي چې ماښام شي د موټر سایکل سیفګارډ به بچي ساري چې زما د دې پلار به سره وړلي خو نه نور به خبر نه چې د بدقسمتۍ نه پرمټې دي. څو میاشتې چې دی په لاکډاون کې دوکانونه بند وو، اوس چې دی پرمټ غریب سار راغلی دی، کرایه به پسې هم اوړي، د دوکان بیلونه په پسې هم اوړي او چې دی نو د دوکان هغه ذریعه چې د هغه ولاړه ده، غریب د بیزو په میله کې ګرځي. د سره څو خبرې اترې کړو. جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو زموږ اواز شوئ او دلته راغلی او خپل ټایم هم قیمتي راکړو موږ له. ستاسو ډېر مهرباني. زموږ د حکومت نه دا اپیل دی چې یو خوا لاکډاون دی، لاکډاون خو خیر ضروري دی ځکه چې کرونا وایرس دی، د دې سره په حکومت کې موږ شاملیږو، امداد ورسره کوو که نه چې لاکډاون وکړي. خو پرمټې به یو خوا پرمټې دي، یو خوا لاکډاون زموږ روزګار ته به برباد کړو، بل خوا پرمټې دي. سهار راشو موږ وایو چې راشه پلان کې به کار وکړو، پیسې به راله راکړي، خپل سامان به ویسي، د هغې باوجود چې راشو سهار د کار ټیمي خلک سهار د کار په نیت راشي او دلته دوی بجلي بنده کړي. دا څونه میلیونه چې جوړ شوي دي د دې ملکن ایریا کې، د دوی زموږ پیسې د دوی لزي، دوی مزدوري کوي، موږ دلته کې هسې ناست یو. دغه بجلي په موږ باندې په دوی باندې هم خرڅوي او په موږ باندې بیا دوباره خرڅوي، بجلي نه یو په موږ یې خرڅوي او په موږ پسې بیلونه راځي. نو زموږ د حکومت نه دا اپیل دی، مهرباني به وي چې موږ هم د پاکستان اوسېدونکي یو، پاکستان شاهدي کارت دی را سره، د بل ملک نه یو راغلي. په سعودي عرب کې د دنیا مزدوریان یو کړل، هلته څه جوړ نه کړه، ولې چې هلته به قامه وه، د کپیل خرچې به وي، پوه شوې، ټیکټونه به نو اوس راغلي یو په خپل ملک ښه شکر وباسو الحمدلله چې موږ پاکستانیان یو او شکر دی ښه په پاکستان کې امن دی. خو امن داسې نه راځي چې لکه موږ نهر یو نو په امن به څه وکړي، زموږ بچي به نهري، د دوای پیسې به زموږ سره نه نو امن نه راځي په دې باندې. کلیوال د دوکان 100 روپۍ کرایه ورکوي، د دوکان زو 3800 روپۍ د دوکان کرایه ده، مالک له ورکو او 400 روپۍ څوکیدار علي 4200 شوه او کم از کم په دې پرمټو کې 3500 4000 3800 روپۍ په موږ پسې د دوکان بیل راځي. دا چې هره ورځ پرمټ یو ستا دوکان بند وي دا پیسې به د کم ځای نه ورکوي نو بس خساره یې نو هر ټایم په ټینشن کې یو، د شپې په 2 بجې راپاسو او سوچ کوو چې خدای پاکه پیسې نشته دی، بیل راغلی دی، کرایه به ورکول غواړي، بیماري ده د دې دوایي نه به راغستل غواړي، د خوراک پیسې پیدا کول غواړي که نه. نو موږ چې عمران خان له ووټ ورکړی دی د دې وجې نه ورکړی دی چې زموږ دا ملک ښه شي، داسې نه چې لکه عوام ښه شي او ملک دې تباه شي، نه، اول ملک ښه کول دي، بیا د ملک نه بعد عوام ښه کېدل دي. نو موږ عمران خان ته دا اپیل کوو چې نه ملک ښه شو او عوام ورځ ته ورځه په ځمکه ورننوځي، عوام نقصان کوي، نو نه به دهشتګردي ختمه شي په دې حالاتو کې، ځکه چې یو سړی وږی که نه خو لازمي د خلکو جبونه به وایي که نه. څه دې خیال دی؟ دا راته ووایه تا خو به د خلکو نه اډرونه اخیستي که نه، هغه خلک ته پسې راځي که نه چې یار تا زما را کار کړی دی او که نه؟ ما د خلکو نه اډرونه اخیستي دي، په ایمان زوی یم چې ما د سره اډر اخیستی نه وي او هسې ناست وی. یو خو راته ګاک خبرې کوي وایي تا زموږ کار ونه کړو، بل خوا بجلي نشته دی، بل خوا سامان ګرانېږي ورځ ته ورځه. مخکې به په 6 میاشتې چېرته بجټ ختو، اوس هره ورځ بجټ دی، پېټرول ګرانېږي، ډیزل ګرانېږي، اوسپنه ورسره ګرانېږي، د خوراک شي نه ګرانېږي که نه. نو زموږ دا اپیل دی چې مهرباني به وي په هغې 6 میاشتې بجټ خېجوئ، هره ورځ بجټ مه خېجوئ، ځکه چې دا د عوامو سره زیاتی دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مفتاب بھائی خیر ٹھیک ٹھاک؟ خیر دی جو شکر دی الحمدلله. آیا زه دا راته ووایه دوکان نه بار ولاړې ولې؟ ابتب بھائی پرمټ ته بجلی نشته دی او دلته کې موږ ته تکلیف دی، خلک راغلي موږ نه کارونه غواړي او کار نه کېږي که نه، د بجلی د وجې کار نه کېږي. دا وګوره زموږ ټول کارونه سټاپ دي، خلکو له کارونه م اخیستي دي او غواړي رانه. وختي م یو کس ملګری راغلی وی چې لکه ما له کار په کار دی نو پرمټ دی او کار هم نشته ناست یو. زما حکومت ته دا درخواست دی لکه چې دی له پکار دی چې لکه د دې پرمټو خامخا څه حل راوباسي، ځکه چې تیر حکومت هم دا ویلي وو که نه چې لکه دغه دی دا پرمټ دی او پلانکې دی او ډنګرې دی او خلک پیسې وایي او دا کوي او هغه کوي که نه،
نو اوس ولې پرمټ دی اوس خو موږ د پی ټی آی سره ولاړ یو موږ په پی ټی آی ننګ کړی دی پکار د چې لکه د پی ټی آی حکومت د دې څخه حل راوباسي او دومره ظلم د عوامو سره نه کوي لکه دا سټارټ چې دی ځکه چې د 17 نه پرمټ سټارټ دی د 29 پورې پرمټ دی که نه نو تب به یې کېږي بس د خلکو ډېره زیاته غریبي ده د خلکو ډېر روزګار ته کاتې دي د دکان بیلونه دي د دکان کرایانې دي خرچې دي تب به دغه حالت دي هر څه ستاسو د مخکې چې به کومې پرمټې کېدې که نه لکه ایم پی ایس به وي چې دې کې خلک پیسې الي که نه اوس چې دا کومې پرمټې کېږي نو په دې کې څوک پیسې الي که نه لکه د دې خبرو لږ دغه پکار دی چې لکه مخنیوی وشي ښه خبره دا اورې ځکه چې عوام خو بیل هم ورکوي عوام ته بجلی پکار ده ځکه چې بیل سړی ورکوي نو چې بجلی خو ورته وي. سلام بجان دا راته کار څنګه روان دی یار؟ بس کار دقه دی تاسو یې په خپله ښیي نه دا پرمټې دي مونږ روزګار لکه ډېر ګډوډ دی خیال دی او یوازې زنګ نه د هر ملګري روزګار ګډوډ دی ولې که بجلی والا دی لوار دی هغه په بجلی دی که مصري دی هغه په بجلی دی که بل داسې یو سړی دی هغه غونډ لکه ټوټلي نن سبا نظام داسې دی چې دا په بجلی روان دی که نه نو بجلی هغه تاسو باقاعده یې نه ښه ښکاره چې پرمټې دي او مخکې به چې کم دی لکه د خلکو یې په پرمټو کې پیسې اخلي او دا چل کوي او هغه چل کوي که نه نو اوس چې کم دی په دې پرمټو کې څوک پیسې اخلي څوک څه کوي نو لکه دی باندې هم لږ مخنیوی پکار دی غور پکار دی خیال دی ولې چې لکه زمونږ دا بازار دی دا غونډ غریبانان رونه دي دا روزي دلته کې نو روزګار له روزي دا راته ووایه دا میاشت خو ټولې پرمټې دي که نه دا بیل به تاسو ته ماپ کوي که نه نو د مونږ ته چې کم دی د کرونا هغه کرۍ نه د ماپ شوی نو لکه دا خو لا بجلی بیل دی دا خو د حکومت دی دا خو لازمي اخلي مونږ ته خو ماپي نشته یار. غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں. 2 سالہ ڈپلوما فزیوتھراپی ریڈیولوجی انتھیسریا فارمیسی کارڈیولوجی پیتھولوجی سرجیکل ڈائلسس ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما. 5 سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی. بی ایس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی بی ایس انتھیزیا بی ایس کارڈیولوجی بی ایس ریڈیولوجی. بی ایس سرجیکل بی ایس ڈائلسس بی ایس ڈینٹل. 2 سالہ LHV کورس. کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ. غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں. مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی آبدرا چوک یونیورسٹی روڈ پشاور. رابطہ نمبر 09158511972 03439904647.